یو سړی د هغه مونږ کوي او څنګه چې تکبیر تحریم وکي یعنی الله اولنی الله اکبر او سبحانك اللهم ویل پکاري کنه هغه څه وکي اعوذ بالله بسم الله وي دغه ټیم کې نو آیا د مونږ ټیک دی او که غلط دی نو مونږ ټیک دی او سجده سهو په نشته خدا کار د سینه دی پکار کار دا پکار دی چې کله اولنی الله اکبر سړی وکي که فرض منځي که سنتي که نفلي که هر منځي خو چې ځان لکه صحیح ده نو دی به اعوذ بالله نه وي دی به ثنا سبحانك اللهم دا به ها ثنا یعنی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا به دی وي او که بالفرض د امام سره کوي نو بیا به هم دا وي خو بیا به دغه نه بعد غلې ولاړی او که ځان لې نو بیا به دغه ثنا چې ختم شي دغه نه بعد تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به هم وي او الحمد به هم وي د امینه پوری صورت به هم وي ټیک شو په دې طریقه چې دی اولنې رکعت پوره کی بیا به دغه شان دی دویم رکعت درې رکعات نور پاتې دي کنه دغه درې رکعاتونه چې بیا دی پوره کوي نو په دغه ټیم کې بس صرف او صرف بده بسم الله وي او الحمد وشروع کوي بیا به ثنا او تعوذ ته ضرورت نشته خو چې کله د امام سره نو بیا به ثنا وي په اولنې رکعت کې نور کې بنوي او د ثنا نه بعد به تعوذ او تسمیه دواړه نه وي تعوذ اعوذ بالله توي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم ٹھیک شو دا به بیان وي چې د امام سره صرف په ثنا وي په اولنې رکعت کې په نور رکعتونو کې بیا چوپ ولاړی خو چې ځان لکې نو بیا دغه طریقه ده صحیح شو